سلامونه ستړي مشئ. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او په ناروې کې د جمهوریت نظام سفیري اغلې شکریا بارګزی سره خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان تکراري سقوطونو ترڅنګ د پاکستان په نیت باندې خبرې کوو. ډیره زیاته مننه وکیل صاحب چې موږ ته وخت راکړ او د لیدونکو لپاره تاسو د خبرونې ته حاضر شولئ. لومړی پوښتنه دا ده چې افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اوسني وضعیت کې خبرې وکړو. وضعیت څه ډول ارزوئ؟ په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې خو اصلا هیڅ ازادي شتون نه لري. نه تاسو د بیان ازادي وینئ، نه آزاده قضایه قوه وینئ، نه آزاد ټاکنې او انتخابات شته، او نه هم خلک په آزاد ډول باندې چیرته تللی شي. یعنی موږ په اوسنۍ شرایطو کې او اوسنۍ واکمني په افغانستان کې د ازادي سره ستونزه لري. او زه فکر کوم انسان چې آزاد پیدا شوی، ازادي یو ارزښت دی، یو امتیاز نه دی، یو حق دی د انسانانو. او کله چې دغه حق ورنه واخیستل سي نو خامخا ټولنه نیمګړې پاتې کیږي. او سربیره پر دې چې دغه ټول ازادي دوی نه اخیستل سوي ده، بل طرف ته تاسو ګورئ چې بیا په ښځو باندې اضافه فشار دی، یعنی مضاعف فشار په ښځو باندې روان دی، چې دا خپل هم په خپل نفس او خپل ذات کې سربیره پر دې چې هغه اوازونه د ښځو په زړونو کې خفه کوي، اجازه نه ورکوي چې دوی حداقل ځان لپاره، راتلونکي لپاره یو فکر ولري. هغه هیلې ارزوګانې چې دوی درلوده سیند کې لاهو شو، لاړ، نور پاتې نه شوه. او دا هغه افغانستان دی چې زه فکر کوم چې حداقل 15 کاله مخکې یا 2001 نه تر 2021 کاله پورې 20 کاله خلک فکر نه کوه چې د بیان ازادۍ به دوی د لاسه ورکړي، ځکه چې سربیره پر دې چې هغه یو ستر ارزښت و، یو ستره لاسته راوړنه د افغانستان خلکو لپاره و، چې خلک ماسې عادت شوي وو چې خپل خبره بې پرې بغیر له کوم ستونزې ووایي، انتقاد وکړي، خپل غوښتنه وکړي. او نن هر څه د خلکو په زړونو کې دفن شوی. په وروستیو کې تاسې د ازادۍ د نړیوالې کانګرې د مرستیال په توګه وټاکل شوئ. له دې لارې څومره کولی شئ د افغانستان خلکو لپاره په ځانګړي ډول د بیان ازادۍ د ښځو د حقونو لپاره دفاع وکړئ؟ دغه کانګره چې په دنیا کې د ازادۍ، دیموکراسۍ او بیان ازادۍ لپاره کار کوي، او په نړۍ کې غواړي چې دیکتاتور، مستبد نظامونه ړنګ شي، انتخابي ولسواکي، ازادي د بیان رامنځته شي، زندانیان په سیاسي افکارو باندې نور شکنجه او زنداني نشي، او د جنسي اپارتاید په وړاندې مبارزه وشي. زه د هغې کانګرې په واسطه سربیره پر دې چې انساني ژوند ته غواړم او مجبور یم چې کار وکم، نور هغه غړي وادونه چې دي هغوی لپاره هم کار وکم. خو زما لپاره د یو ښځې په زه فکر کوم چې د ښځو حقوق ماته تر ټولو بیا لومړیتوب لري، او دغه لومړیتوب لپاره خامخا خپل وطن لپاره په اولین قدم کې کار اخلم. او کوشش به مې تل همدا وي چې د افغانستان د خلکو نه تنها یوازې غږ نړیوال ته ورسوم، موږ ډېر غږونه ورسول، بلکې دې ته یې اړ کړو چې کوټلې ګامونه واخیستل سي، د افغانستان د خلکو حقوق اعاده شي او نور د استبداد په وړاندې نه وویل شي. آیا فکر کوئ له سیاسي اړخه چې تاسو تجربه لرئ پاکستان د باور وړ همسایه هیواد دی؟ دا څه چې تاسو وایئ دا خپله یو تجربه ده. آیا زموږ سیاسیون دا تجربه واخیسته؟ تاسو چې وینئ چې پخواني مجاهدین سره پاکستان څه وکړه، بیا طالبانو سره پاکستان څه وکړه، آیا د دې نوي سیاسیونو سره دوی به څه وکړي؟ زه فکر کوم هر هغه ملک چې خپل آبادۍ او خپل حکومت جوړول د پردی نه غواړي، همدغه ناکامه سلسله باندې ځي کوم چې افغانستان روان دی. او زما هیله ټولو نه همدا ده چې لږ درس واخلئ. آیا تاسو فکر کوئ یا کتونکي لیدونکي په دې باور باندې دي چې پاکستان د افغانستان ښېګڼه غواړي او د افغانستان لپاره یو سوکاله قوي حاکمیت ولسواکي غواړي؟ که دا شی غوښته پاکستان لپاره، مجاهدین چې هغه دغه یې وخت و چې په عملي ډول باندې دوی سره یو کړي او جګړو ته یې پرېږدي. برعکس
پاکستان ته وسلې انتقال شو، د هغوی په لمسونه باندې جګړې مخته لاړ. هغې نه وروسته طالبان یې ورته راوړو. طالبان هم څه راغی، یو ویجاړ افغانستان په اول دوره کې ورته پاتې و. دویم دور طالبان خو یو دوره حاکمیت هم وکړ، د سولې پروسې په نامه باندې چې په اصل کې یو پروژه وه، دوی ډېر نړیوال حمایت هم ترلاسه کړ، ډېر وعدې افغانستان خلکو ته هم ورکړلې. دوی بیا ولې دغه خطا وکړله؟ زه فکر کوم صحیح دی چې پاکستان خپل سیاسي، اقتصادي او نظامی واکمني او قدرت لپاره غواړي چې په افغانستان باندې معادله وکړي، او متاسفانه دغه سیاسي دلالي د پاکستان ته ډېر ګټه ورسوله. خو دې خوا ولې زموږ افغانان په دغه کې ځانونه ګراو کوي، کرایه اخیستل کېږي د پاکستان لخوا څخه. کېدای شي دا په سیاسي الفاظو باندې ډېره بده خبرې، مګر یو تریخ واقعه دی چې موږ باید ومنو. تر هغه ورځې پورې چې هر افغان په داوطلب ډول باندې یا په کرایي او ګروي ډول باندې ځي پاکستان ته یا ایران ته یا امریکا ته یا روس ته یا انګریز ته یا چین ته د خپل وطن پر سر باندې معامله کوي او غواړي چې په قدرت کې د هغو له لارې نه راسي شریک شي، افغانستان به همدا وي. ولې د افغانستان خلک دا قوت نه لري؟ افغانستان خلک باید دا قوت، دا قدرت پیدا کړي. فکر کوي دغه سیاسون یا د خپلو لنډمهاله ګټو لپاره د نظام بدلون ته که چېرته د افغانستان ګټې مطرحې کم دښمن دومره اوچت دی سړی ورشي او دروازه یې وټکوي وایي چې خیر دی ما ته بیرته زما په وطن کې دا نظام راته رنګ که او ما راوله په سیاسي نظام کې شریک که. دا منطق مني. متاسفانه اول خو ډېر خلک په سیاست زموږ نه پوهېږي. سیاسیون هغه خلکو ته ویل کېږي چې په سیاست کې کار کړی، وظیفه یې کړې، چې واجد د دې وظیفې ونه و هغه بېله خبره ده. مګر په سیاسي مکتبو باندې هغوی خپل هم نه پوهېږي چې د هغوی فکر څه دی. تر پرونه پورې پاکستان ته کنځلې کولې او نن به پاکستان ته د لاس په سلام ورته ولاړ دی. دغه فکر او دغه نظر زه فکر نه کوم چې یو مثبت نظر یې. د هغوی خپله پرستیژ هم خلکو ته کمیږي، کوم غوښتنې چې هغوی لري هغه ته هم لاره به نه هواریږي. او آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان غواړي هغه سیاسون بیرته راولي؟ ګټه یې څه ده؟ همدغه طالب هم پاکستان درته راوسته، هغه به هم درته راولي. یعنې تفاوت به څه یې پکې؟ هر نظام چې پاکستان له خوا نه راشي زما لپاره د منلو وړ نه دی. هغه د پاکستان ګټو لپاره راځي، د افغانستان ګټو لپاره نه راځي. نظامونه چې راځي د پاکستان سره یو څه ډول تړاو وي او بیا د لنډ وخت وروسته د پاکستان سره د دوی د ګټو تضاد راځي او یا د نظام په بدلون کې د پاکستان نقشونه وي. پاکستان ګټې دي، پاکستان ګټې همدغه دی. پاکستان ګورئ دا 4 کاله خو کم وخت دی که نه؟ هغه مجاهدین چې حداقل په 1350 کال کې جوړ کړ، په هغه وخت کې شاهي نظام په افغانستان کې وی روزله، پیسې ور باندې جوړې کړلې، تجارت یې ور باندې وکړ. د هغو په سر باندې یو بل بن یې راوسته، طالب په نامه باندې ورته متحد پاتې نه شو. همدغه طالبان چې پاکستان جوړ کړ، داعش یې ورته جوړ کړ. صحیح؟ یعنې تاسو فکر نه کوئ چې پاکستان خپل ګټو لپاره چې مشروع حق ځان ته ورکوي، وایي زما ګټې دی، تاسو ما ته مه راځئ. مننه، مهرباني. درنو لیدونکو ستاسې له ملتیا هم مننه کوو. تر بیا ښې چارې.